السلام علیکم وکیل خان یم ستړي مه شئ په خیر راغلی ما زیم ما سره اسماعیل خان तुम अपने वालिदैन के नौकर बन जाओ मेरा KFC دا قطبنان هم پکې دي ورسره چې دی دا د دې ډېر زیات مشهور دي دا اسماعیل وږی شوی دی او اوس لګی دی خوشحال بایک چې دی هغه سرچ کوي دوبۍ مول کې زه هم ډېر سخت وږی شوی یم ډېر زیات سهار نه څه نه دي خوړلی څومره لاره ده ورکې پانی پاڼو به زما په خیال چې خېجو نورې پاڼې خو دلته دا څه دي دا ورکړي دي دغه پاڼې دي بار لکه باره دي باره بلکل دا چیزونه ورزو کوو بس اوس ورزو له خوراک ورته کوو ډېر سخت خوږي وو البیک ته راغلي وو دومره زیات رش دی دومره زیات تپوس مه کوو اسماعیل مې ورته ودرولی دی روډ تقریبا نیمه ګنټه وشوه څو پورې لا نه دی راغلی اسماعیل به دومره غوسه یي که نه ځکه چې نیمه ګنټې نه ولاړ دی او اوسه پورې له هغې اورډر نه دی ریډي شوی نو بس اوس ګورو چې څومره زرې راشي او ډېر سخت وږي شوي وو ځکه چې غرمې نه هم څه نه دي خوړلي بهر راوتي وو او اراده مو وه چې یاره البیک ته به ځو ډېر مشهور دي اوس یې ګورو چې څنګه دي اسماعیل ته چې د اورډر میلاو شو ښه را روان دی څنګه چل دی دا ډېر زیات رش دی سم غوسه دی سم چېرې داسې حساب دی ما ته پته وه ټایم ډېر علي هر ځای کې دی ما مخکې مخکې کوي ما راشه نن ورته اسماعیل ور مخکې کا راغلي البیک پورې البیک پورې خو یو ګنټه به ورته ودرېږي البیک ته چې دی دومره ویټ وکړو دومره چې تپوس مه کوو اسماعیل دی لګیا دی خدمت ته یې لګیا دی تعریفونه مو له ډېره اورېدلي دي اوس ته ګورو چې څنګه ده چې خوند یې شته نشته دی دلته شور ډېر زیات دی اواز مو پته یې څنګه ریکارډ کېږي خو بیا هم چې دی بس ګزاره پرې کوئ کیچپ میچپ ورسره ډېرې زیاتې دي ښه رش پې ډېر زیات دی بس چې سې دله درکړل یاره رش خو پې ډېر زیات دی اخر هم چې دی خوراک راورسېدلو البیک ماشاءالله KFC دا قطبنان هم پکې دي او ورسره چې دی دا د دې ډېر زیات مشهور دي دا څه دي اوس د دې چې دا ټیسټ ګورو چې څنګه دی صحیح شوه د کیچپ کې چې دی اوس ورچو چې ګورو چې د دې دا ټیسټ څنګه دی انتظار مو ته ډېر زیات و بسم الله الرحمن الرحیم ډېر زبردست ټیسټ دی ډېر یو خو تازه دی ډېر زیات خوند کوي موږ تاسو هم ټرای وکړئ دوبۍ مول کې چې دا کولو شوی دی ډېر مخکې نه کولو شوی او به زه اوسګارېدم نه نن چې دی غوره چکر شو ډېر مزېدار ټیسټ دی ها تاسو هم راشئ ټرای وکړئ او ویډیو در سره ګورئ ویډیو نه چې دی خوند اخلئ ویډیو در سره چې لایک کوئ شیر کوئ ارزان هم دي ګران نه دي او ارزان هم دي ښه دا ټول چې دی دا ټول دا هر څه چې دی ټول د 500 درهم وشول نو هسې دي پوه شوې راځئ دلته خورئ ښه زه غټې مګې دې ځم چې دی کېناستلم او زه غټې کتل غواړئ نو هلته چې ټکټ میلاویږي ورشئ پیسې ورکړئ او بیا چې دی ورشئ صحیح ده دا ګورئ خلک چې هلته نه نږدې نه ګوري دې دپاره چې دی ټکټ واخلي او هغه چې دی پنجره ته پکې دننه ښکاري هغې کې چې دی خلک دي دا میان ترېنه ګیر چاپېره تاویږي دلور خان دی دا هم پکې وګورئ
پکې مونږ راواړو چې मेरा रब तुम्हें दुनिया का बादशाह बना देगा तुम अपने वालिदैन के नौकर बन जाओ मेरा रब तुम्हें दुनिया का बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम په دوبۍ مال کې چې دا خو دا ټیک ټاک چلیږي نور څه غواړم एक्सेसरीज लेकर आया था एक्सेसरीज زیږي چې وخت یې ورو السلام علیکم وکیل خان یم او ستړي مه شئ په خیر راغلی ما زیم او ما سره اسماعیل خان دی او دوبۍ مال ته راغلی خو د اواز چې دی ډېر سلو به درځي ځکه چې ډېر زیات شور دی ډېره دا ساه څومره پوه شي اوږده ساه غواړي وکیل خان شابه یې وکیل خان له په یو ساه کې خبرې کول ډېر ګران کار دی وکیل خان ډېر زیات ستړی شوی دومره مزه یې کړی دی چې اسماعیل خان مې ورته پرېښی دی اوس اسماعیل په شوکار یې پوه نن د ده په ځای د زه ویډیو جوړوم که ستاسو خوښه نه شوه پیسې واپس کړئ کنه ډېر تنګ نه کو دا ولې لږې پاس آپ لږې پاس آپ کړو زه وایم ته به ورغلی وې که ما به ویډیو دومره ستړی یم اسماعیله پوه شوې هلکه خلک اوس هم را روان دي ښه دا خو دا ټایم خو چې دی د دوبۍ مال چې دی خوند موږ ډېر وختي روان یو واپس ځو سیده کور ته ځو سیده په هوا روان یو زه خپله په هوا خوښېږم په هوا شعر روان دی او که نه دا د شیلان دی چې دی دا د خوا ته را سره نور هم ودرېدل ښه نور هم ستړي ودرېدل زموږ سره نور هم ستړي ودرېدل ستړو ځای شاباس کړی ملګرو امید لرم چې ویډیو مو خوښه شوي او د ویډیو نه به تاسو خوند اخیستی ستړي شولو یاره بس ډېر په مشکل هم ویډیو جوړه کړم ځکه چې ډېر زیات مزل دی او ستاسو دپاره هم چې دا ویډیو جوړه کړه کوشش کوئ لایک کوئ کمنټ کوئ شیرینګ کوئ بس اوس چې دی تاسو نه اخلم اجازت د خدای په امان ته پکې څه وې والسلام